Action. پرېږه ښه د جانان کډه په غره چېرته تېرېږي دا خبره مې په زړه چېرته تېرېږي چې اول دې جوټه کړې نه وي یاره په مرۍ کې مې اوبه چېرته تېرېږي او دا راځه هلکه شی سټارټ دی زر کوه ده بس تاسو سیریس شاکي او دا مړه غلی شه که نه یار غلی شه مړه کله چې وکیله کله چې د چا نه په زوره باندې کار اخلي ګوره مونږه غواړو چې دی اوس ځان ته په زوره دی ادب ته راکږو خو ته یقین وکړه چې ډېر زیات بدذوق او بېادبه دي په زوره دې کار اخلم او ډېر ګډوډ چل دی الله دې زور دغه کار راځه دا مرۍ دې هسې ناسته دومره نه ده ستا په اوښکو کې رانجې چېرته تېرېږي الوګان خو یې نه دي خوړلي بیا راشه او دا مرۍ دې هسې ناسته دومره نه ده بس بیا لړۍ خلک په وخت بس اخیره بڑا منیره دې خوا راوړې کیک پټ نه کوي بس راځه او دا مرۍ دې هسې ناسته دومره نه ده بس دی بس دا یې دا مرۍ دې هسې ناسته دومره نه ده ستا په اوښکو کې رانجې چېرته تېرېږي یار نه پس ځکه رقیب ته غاړې نه شومه دا د شه ځان کار دی بچې وای دا مسلماني دومره آسان کار نه دی په اوړي کې پکې روجې نیولې دي دا یوازې ستا ایکټنګ نه دی دا مې مخامخ شومه د پاټونو سلسله رانه هېرېږي دیو په دې کېک پک دی ته دغلته څه کوې راځه یار نه پس ځکه رقیب ته غاړې نه شومه خوږو پسې تراخه چېرته تېرېږي ستا کوم شي او ستا خو دیم نمبر خو د خوشبو را باندې لګي مهذبه شه خوشبو را باندې ته څه کوې چې د خولې جوټه دې پکې اچولي نه مانا خپل شعر مړه موږ نه مېر کوي موظف خیر دې ورشي جي مهذبه شه مهذبه شاعر راغی ما که سټیج ته ولاړل څومره د کمسۍ په ولو جوړې کړې او پرانیستې څومره د کمسۍ په ولو جوړې کړې او پرانیستې څومره شاعري مې زړه کې جوړه کړه ورانه کړه ملګرو دغه ماحول تاسو وکتو چې د پی کې ټي وي او د اسحاق چې کوم زموږ ملګري دي کامران صاحب او عثمان صاحب او فرحات صاحب منیر بریتا صاحب دغه ټول چې څومره ملګري صدر صاحب نو د دوی نه ما په زوره باندې یو کار واخیستو څه کار و چې د شعر کار دی ما واخیستو ځکه چې د دوی کار د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راویسته دي خو ما ورته چې نه
چې کله زما سره کېنې نو بیا به په ادب ماحول کې کېنې خو یاره ډېر بې ادبه دي وکړه خو ما دې کار واخیستو په زوره باندې نو ډېره مننه یې کوو ډېر خوند یې وکړو دغه ګپ شپ نو تاسو مو مایند کوئ نه د ژوند ښکلی دی او د دې ژوند نه به څه ناڅه خوندونه اخلو نو زه یم چې دوی سره کینو د دوی په ژبه کې بیا خبرې کوي زموږ سره کینو زموږ په ژبه کې به خبرې کوي نو زه نن دوی را باندې ډېر زه یوازې یم بیا ما کوشش کوم چې خپلې ژبې ته مې راواړول خو زما په هغه ژبه کې دوی هغه نخرې وکړې چې توبې وباسه بهرحال د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او زور دې په ټاټ کې نه وایي نو په زوره مې د شعرونه راویستي دي خو تاسو سره مې شریک کړم مرۍ مې ډېره زیاته خرابه ده نو ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو چې چا موږ دې وخته پورې برداشت کړو سلامونه